ولایت لوگر که در مجاورت کابل موقعیت دارد و از سروی‌های ژئولوژیکی افغانستان و ریاست معادن این ولایت نشان داده است که سرشار از منابع طبیعی می باشد که 30 ساحه معدن نیز تا اکنون در آن تثبیت گردیده است. در همین حال مسئولان در ریاست معادن و پترولیم لوگر میگویند که در سال 1403 گذشته بیشتر از 224 میلیون افغانی عواید را از معادن این ولایت جمع‌آوری و به حساب امارت اسلامی انتقال نمودند. لوگر ولایت په د کانونو پترولیم ریاست په 1403 کال کې 240 میلیون افغاني عواید راټول کړي څه باندې او 107 پروتوکولونه یا اجازه نامې د ساختمانی موادو خلقو ته توزیع کړي دي ورکړي دي. فرقانی می‌افزاید که با حاکمیت دوباره امارت اسلامی و همکاری نیروهای امنیتی جلوی قاچاق و استخراج غیر قانونی معادن در ولایت لوگر کاملا گرفته شده است. ډېر ساحات د لوگر ولایت د قانون ریاست تثبیت کړي دي. د استخباراتو سره په هماهنګۍ او یا له قومندانۍ سره د غیر قانوني استخراج او د قاچاق مخه په پوره توګه نیولې ده. همچنان مسئولان معادن لوگر میگویند که در سال 1404 پلان دارند که 8 ساحه دیگر معدن را در این ولایت تثبیت نمایند که آن را در افزایش عواید و زمینه کار برای جوانان مهم می‌خوانند.